محترم ورور نعمت الله صاحب د تخار اوسېدونکي پوښتنه کړې ده، وایي که د چا دوې ښځې نو دی خو به هر یوې ته نوبت ورکوي، نوبت ورکول باندې لازم دي. آیا که یوه په میاشتنۍ مریضي کې وه بیا به دی په دغه حالت کې هغې ته نوبت ورکوي د شپې تېرولو که یا یعنې په ده باندې نوبت ورکول لازم واجب دي که یا؟ محترم وروره، د شپې نوبت هغې ته ورکول هم په ده باندې لازم دي، ځکه د شپې په نوبت کې بې ادبي ماب کوروالی ضروري نه دی. کوروالی د چا په اختیار کې نه دی. کله به یو څوک کوروالي ته نارینه آمده یي، ښځینه به نه یي آمده، کله به ښځینه آمده یي، نارینه به نه یي آمده، کله به جسماني مریضي، کله به د حیض مریضي. په خاوند باندې دا لازمي ده چې د ده تر یوې زیاتې ښځې چې دی هر یوې ته د شپې نوبت ورکړي، او په ده باندې دا لازمي نه ده چې دی به خامخا ادب دی، مجامعت او همبستري او کوروالی ورسره کوي. نو لہذا کومه ښځه چې په نفاس کې د کوچني د ولادت مریضي یا میاشتنۍ مریضي کې، هغې ته هم د شپې نوبت ورکول په خاوند لازم دي. والله اعلم بالصواب.